السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه موږ د راغلاست. نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سولر پاور پلانټ په رابطه باندې دا د دې د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې دا د دې د انسټالیشن د ویرینګ په رابطه باندې دا او د دې د زیر د ساحې په رابطه باندې دا او د دې د نصب کولو په رابطه باندې دا او د دې کې چې کوم برقي مهم وسایل لګي د دې په رابطه باندې دا نو راځو د سولر پاور پلانټ تعریف ته. سولر پاور پلانټ عبارت د هغه انرژي څخه دی چې د شمسي انرژي څخه برېښنایي انرژي تولیدوي. خو صرف د دې او د نورو پاور پلانټ منځ فرق دا دی چې دا سولر پینل چې دي عموما ډیسي انرژي چې دي دا جنریشن کوي، یعنی ډیسي انرژي تولیدوي. عموما سولر پاور پلانټونه په هغه ځایونو کې په هغه ساحو کې نصب او کنیکشن کیږي چې هغه پراخه ساحې او په د سهار د لمر د راختو نه تر د مازدیګر د لمر پرېوتو پورې په دې کې لمر موجود وي. په هغه ساحو کې سولر پاور پلانټونه عموما جوړیږي او هلته چې د دغې څخه اخیستل کیږي. راځو سولر پینل او پاور پلانټونه په څه طریقه باندې د دې سولر پینل هلته نصب او کنیکشن کیږي. د سولر پاور پلانټ سولر پینل په دې طریقه باندې نصب او کنیکشن کیږي چې دا په ټریکینګ سیستم کې د دې لپاره سټرینګونه جوړیږي. ټریکینګ سیستم د دې لپاره هغه پریمونه جوړیږي چې په دې کې مطلب هغه پریمونه په ټریکینګ سیستم باندې برابر وي. ټریکینګ سیستم دې ته وایي چې د لمر وړانګو ته دا په خپله د هر موسم مطابق دا چینج کیږي، مطلب ښکته پورته کیږي، ورته دې ته ماشینونه لګېدلي، موټرې لګېدلي او چې کله د لمر وړانګې د شرق نه راخیږي نو دا د هغې ته مخامخ ورو ورو چې ځي دا مو سره چې کومه دی هغه تاویږي. نو په اتومات ډول باندې دغه پریمونه چې دي د ټریکینګ سیستمونه دا کار او فعالیت اجرا کوي. د سهار نه نیولې تر ماښامه پورې چې دی دغه کار او فعالیت اجرا کوي. بله مهمه خبره په سولر پاور پلانټ کې دا ده چې په دې کې کومې سولر پینلې تاسې نصب او کنیکشن کوئ دا به ټولې یو واټ وي، یو ولټ وي او مطلب د دې د واټ ولټ امپیر د ټولو سولر پینلو دا به سره مساوي وي. او داسې کپنۍ چې کومه یو ده هغه به مونو کرسټال لګوئ، مونو ټولې به مونو کرسټال نصب او کنیکشن کوئ. او که چیرې تاسې پولي کرسټال او سولر پینل نصب کوئ نو ټولې به پولي کرسټال سولر پینل نصب او کنیکشن کوئ. بل مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دې ټولو سټرنګ چې دی زاویه انګل زاویه چې دی ته وایي د سنټیګریډ درجه حرارت دا به سره مساوي وي. بله مهمه خبره په سولر پاور پلانټ کې دا ده چې دې ته اکثره د بیګ واټ یعنی د غټ واټ سولر پینل په دې کې نصب او کنیکشن کیږي. دې کې 2500 او 300 دا کار نه کوي، 900 800 1200 چې کوم غټ واټونه نن سبا راوتي دي او ښې سولر پینل په هغې کې دا دي چې مونو کرسټال سولر پینل په دغه کې نصب او کنیکشن کوي. ولې چې هغه جنریشن د الکتریشن چې هغه زیات تولیدوي، یعنی برق هغه چې زیات تولیدوي. بله مهمه خبره په دې سولر پینلو سیستم کې دا ده چې دا هغه سولر پینلې باید چې ته دلته نصب کې نو د دغه ټولو سولر پینلو کومه زاویه چې ته برابرې باید د لمر وړانګو ته په صحیح طریقې سره دا نصب او کنیکشن شي تر څو په آینده کې په دې کې کوم مشکل راځي، کوم فرق راځي چې هغه ورته معلوم وي. دغه سولر پاور سیستم داسې دی چې په دې کې ډېرې سولر پینلې په زرهاو سولر پینل لګېږي او په دې کې په سلهاو انورټرې لګېږي. دغه انورټرې او سولر پینلې چې دي په مختلفو ځایونو کې دې ته نصب او کنیکشن کېږي. لکه څنګه چې تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ موږ په دې یو ساحه کې راوځي، خو دا په مختلفو ساحو کې دې ته چې دغه انورټر نصب او کنیکشن کیږي ځکه چې مختلفو ساحو ته دا برق ورکوي. عموما دا سولر پاور پلانټونه چې جوړیږي دا د مختلفو ولټیج او مختلفو ځایونو لپاره مختلف سیستمونه جوړیږي. لکه موږ چې څنګه مخکې ویلو چې موږ په دې کې 3 سیستمونه لرو چې یو اپګریډ دی، یو انګریډ دی، یو هایبریډ دی. کوم ځایونو کې چې برق موجود نه وي نو د هغې دپاره هلته هایبریډ او سولر پاور سیستم جوړوي چې هغه 4 ساعته د هغې نه کار او فعالیت اجرا کړي. په کوم ځای کې چې برق موجود وي د هغې دپاره د اپګریډ سولر پاور د انګریډ سولر پاور سیستم جوړوي چې مطلب د دې نه د ورځې پر مهال باندې استفاده وکړي او د شپې پر مهال باندې د واډانو استفاده وکړي. کوم ځای کې چې برق موجود نه وي نو د هغې دپاره بیا د هایبریډ سولر پاور سیستم چې کوم دی دغه جوړوي، یعنی سولر پلانټ جوړوي هایبریډ چې د شپې د ورځې یعنې 4 ساعته د دې استفاده وکړي. او بالخصوص دا سولر پاور پلانټونه اکثره د کارخانو، فابریکو او د ښارونو لپاره چې دی دغه برابرېږي. په دې کې مهمه دغه دا دي کمپوننټ چې په دې کې سولر پینلې دي، په دې کې کنټرولر نصب او کنیکشن شوي دي، په دې کې بیټریانې نصب او کنیکشن شوي، په دې کې انورټر دي او په دې کې مین بورډونه دي. اول راځو دغه سولر پینل چې کله موږ تاسې نصب کوو نو دغه بیل بیلې ساحې دپاره بیل بیل انورټر نصب کېږي، بیل بیل
بیل مین بورډ نصب کیږي بیل بیلې بیټریانې د هغه ځي د سیستم مطابق چې کوم وخت کې دی ورته ضرورت لري هماغه سیستم دپاره ورته دلته سیستمونه برابرېږي همدغه پاور پلانټونو کې درې قسمه سیستمونه لکه تاسو چې ما څنګه یاد کړل چې په دې کې اپګریډ هم جوړیږي انګریډ هم جوړیږي او هایبریډ هم جوړیږي هر ځای ته چې کوم ځایونو کوم سیستم ته ضرورت وي هماغې ته هغه سیستم مطابق انرژي ورکوي بل د دې نه وروسته چې کله تاسې د پاور پلانټونو کې کومې کنټرولر لګېدلي په دې کې پی ډبلیو ایم کنټرولر نه لګېږي ځکه چې هغه اضافه ولټ د بیټرۍ نه زیات هغه ضایع کوي په دې کې چې کومې کنټرولر لګېدلي پاور پلانټونو کې صحیح انورټر او اصلي انورټر چې هغه ام پی پی ټي دي چې کوم د ولټ د بیټرۍ نه چې کوم ولټ زیاتېږي هغه کنټرولوي هغه ورته نصب او کنیکشن کېږي په اکثره پاور پلانټونو کې چې دغه ډېر مصارف په دې باندې راځي نو دې ته اصلي کنټرولر چې دي ام پی پی ټي دي هغه په دغه سیستمونو کې نصب او کنیکشن کېږي دویم پوزیشن کې په دریم پوزیشن کې دې ته چې کومې بیټرۍ چې کوم ځای کې هایبریډ په دغه پاور پلانټ سیستم کې چې کومه ساحه کې هایبریډ سیستم برابر شوی وي نو دلته بیا دوی چې بیټرۍ نه لګوي نو هغه بیټرۍ نه بیګ واټي مطلب 2.5 واټه 3.5 واټه 4.5 واټه د دې نه سټرینګونه جوړ کړي او هلته په د یو انورټر د شپاړه شل دغسې څلېرې شو چې په 8 وولټه ډیسي باندې کار کوي دغه ورته نصب او کنیکشن کړي یو انورټر ته چې دی 20 24 25 14 نه تر 16 پورې دغه بیټرۍ دې ته نصب او کنیکشن کوي چې 8 وولټ ورکړي او د شپې پر مهال باندې دا کار او فعالیت اجرا کړي تاسو ته پته چې دا سیستمونه د دې په خاطر چې کله د لمر وړانګې موجودې وي نو دا چې د لمر د وړانګو نه کار کوي او کله چې شپه شي نو دا چې د کار او فعالیت پرېږدي نو کوم چې هایبریډ سولر سیستمونه په دې کې پاور سیستمونه دي هغه بیا چې کورونو ته برق ورکوي څلورم پوزیشن کې په دې کې چې کوم انورټر لګېږي دغه انورټر ما تاسو ته ویل چې په درې قسمه دي بعضې اپګریډ دي بعضې انګریډ او بعضې هایبریډ چې کوم ځای کوم سیستم ضرورت وي هماغه ضرورت د دغه انورټر څخه اخلي او د هغې نه استفاده کوي بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې د هر انورټر نه وروسته په دې کې مین بورډ لګېږي د هر کیلو واټ مطابق هغه انورټر چې کوم برخه د دغه انورټر نه راځي نو دلته بیا د مین بورډ ته ورکول کېږي د دغه انورټر چې کله په دې کې لګېږي دا انورټر به یا سنګل پیز یا مطلب د سنګل پیز انورټر لګېږي خو موږ کولی شو د دغه سنګل پیز انورټر نه 3 پیز برخه هم به جوړ کړو چې چا ضرورت وي لکه فابریکو کارخانو کې اکثره 3 پیز موټر وي نو دلته بیا د دغه انورټرو د درې انورټرو د سټرینګ کولو د برابرولو په واسطه د کنیکشن په واسطه باندې دلته بیا برق چې په دغه پاور پلانټونو سولري کې دی کې سټرینګونه جوړوي د انورټرونه او سنګل پیز برق چې هغه په 3 پیز باندې کنورټ کوي او بیا د دغه ځینې کلي ته چې ډسټریبیوشن کوي نو دلته بیا د ضرورت پر مهال باندې که چېرته ولټیج کې د دې ډفرنس معمولي موجود وي نو بیا د دې مین بورډ نه وروسته دې ته بیا د سټپ اپ ډاون یا سټپ اپ یا اټو ټرانسفارمر دې ته نصب او کنیکشن کوي چې کوم ولټ ضایع شوی یا کوم ولټ زیات او کم هغه برابر کوي صفا کوي او د دې نه وروسته بیا کلو ته سپلای کوي کارخانو فابریکو ښارونو ته د دې نه وروسته سپلای کوي نو په دې طریقه باندې چې د سولر پاور پلانټ چې دغه نصب او کنیکشن کیږي په سولر پاور پلانټ کې څو شیونه ډېر مهم دي په سولر پاور پلانټ کې لایټینګ ارسټر چې هغه د لمر د وړانګو مطلب چې کله چې په اسمان کې غلظ غلظ وي او په اسمان کې برېښنا وي نو دلته په هر سولر پاور پلانټ کې دغه په سیډونو کې او د دې په منځ کې لایټینګ ارسټر باید نصب او کنیکشن کړي لایټ ارسټر دغه وظیفه اجرا کوي چې کله اسماني برېښنا وي تندر وي نو باید چې برېښنا په دې سولر پینلو باندې راپرېونوځي او د دې سیفټي وکړي د دې پروټیکشن وکړي د دې ساتنه وکړي د تندر د لګېدو که چېرې موږ پاور پلانټ جوړ کړو دې ته لایټینګ ارسټر برابر نه کړو نو کېدای شي چې په دغه ساحه باندې چې دې تندر راولېږي دا ټولې سولر پینلې د دغه سره پلچ کېږي ختمېږي او له منځه وړي نو د دې لپاره یو مهم شی په د سولر پاور پلانټونو لپاره لایټینګ ارسټر دی هغه په دې کې نصب او کنیکشن کیږي د دې نه علاوه د ډیسي لپاره چې کوم د ډیسي سرکټونه په دې کې موجود دي د دې لپاره ورته ځای په ځای باندې ارته د ار انورټر چې یا ار چې کوم د سرکټ ته د ډیسي ته دې ته ارتونه نصب او کنیکشن کیږي دې کې د ګراوندینګ یو غټ اډه چې دغه عمومي اډه جوړیږي چې د ټول ارتونه راغونډي عموما په سولر پاور پلانټ کې درې قسمه چې دغه اډې جوړیږي د ګراوندینګ چې دې ته موږ ارت کنیکشن کوو یو د لایټینګ ارسټر اډوي چې هغې ته ګراوند ویل کېږي ارت هغې ته کنیکشن کوو او بل اډه چې د ګراوند یا د ارت چې هغه د ډیسي ده د ډیسي چې کوم سیستم دی هغې دپاره ورته ویرونه نصب وکړي شي او درېیمه اډه او دغه د
ګراوندینګ اډه چې ده یا مطلب کوم چې موږ د ارت آوټپوټ اے سی ورکو د هغې دپاره دلته ارت د هغې سره ګراوندینګ اډه چې د اے سی د هغې سره یې نصب او کنیکشن کوو. نو دغه یو څو مهم معلومات وو چې د سولر پاور پلانټ په رابطه باندې وو. د سولر پاور پلانټ مهم کمپوننټ دلته موږ لیکلي تاسې وینئ چې هغه عبارت دي د سولر پینلو، کنټرولرو، بیټرۍ، انورټر او داسې چې د اټو ټرانسفارمر، پاور کیبل، لایټینګ ارسټر، ارت یا ګراوندینګ ټریکینګ سیستم چې دی تاسو ته ما ویل چې دغه د سولر دپاره ټریک انټینا دغه بیا د هغې نه وروسته بیا پایګانې تاسې وینئ په دې کې موږ کلو ساحو ښارونو ته بیا په دې کې 3 پیز وي که سنګل پیز وي دا برق چې دی د کلو ته سپلای کوو. د دې نه علاوه چې دی په دې کې اے سی مین بورډ لګېږي او د دې نه علاوه په دې کې ډی سی مین بورډ لګېږي او د ډی سی مین بورډ او د اے سی مین بورډ د دې نه وروسته بیا موږ دې ته اټو ټرانسفارمر لګوو. د اټو ټرانسفارمر نه وروسته د سولر پاور پلانټ څخه برق چې دی دا کلو ته تقسیموو. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د پټو ولټیج یعنې پی وي سی سولر پاور پلانټ په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.